په ارتباط. نن بیا هم د داسې یو مثال حل کوو که چیرته موږ دغسې یو شکل ولرو نو د دې شکل دپاره البته دا په دې شکل کې دوه مستطیله دي چې دا شکل ما په دریو برخو باندې ویشلی ده چې یو مثلث پکې دی او دوه مستطیل. نو زه د ټول جسم دپاره د ثقل مرکز پیدا کوم او د اکس او د وای محور نه د هغه فاصله پیدا کوم. که چیرته راشمه زه دغه دې لاندني شکل ته زه د اول شکل وایم او زه غواړم چې د اول شکل دپاره د ثقل مرکز او د اکس او د وای څخه د دې فاصله. نو که زه د ثقل مرکز پیدا کړم نو په دا شکل باندې پیدا کېږي. دې ته که زه شی وایم سی یو وایم. نو زه راځم د دې د اکس محور او د وای محور کې د دې فاصله پیدا کوم. که چیرته زه اکس یو یا اکس سی یو دا پیدا کوم نو د اکس په محور کې دغه فاصله دا زوله چې ده درس ده. که چیرته درس زه تقسیم دوه کمه درس تقسیم دوه 15 سانتی متر نو اکس یو پیدا شو 15 سانتی متر. اوس راځم د وای په محور کې د دې فاصله پیدا کوم. نو ورته وایم که دلته راشم وای یو د وای په محور کې د دې فاصله پیدا کړم نو دا ټوله زوله 10 سانتي ده. که چیرته زه 10 تقسیم 2.15 سانتی متر نو وای یو به مې 15 سانتی متر شي. اوس راځم د دې شکل لپاره زه مساحت هم ضرورت لرم. نو زه راځم که دې شکل ته که زه ای یو وایم ای یو دپاره فاصله مساحت پیدا کوم نو ای یو دا به مساوي. موږ د مستطیل مساحت په تیرو درسونو کې هم پیدا کړ، یعنی اکس د اکس محور او د وای محور یعنی درس ضرب لس دا به شي 300 سانتی متر مربع. نو ای یو د مونږه پیدا شو 300 سانتی متر مربع. اوس د دې شکل نه مونږ خلاص وو. که چیرته زه راشم دوم شکل په نظر کې ونیسم، دا که چې دې ته دوم شکل وایم د دې چې پیدا کوم د ثقل مرکز تقریبا داسې شکل دې کې که ورته وایم سیدو. نو اوس راځم که چیرته دوم شکل زه په نظر کې ونیسم او د دې لپاره د اکس او د وای که چیرته زه اکس دو یا اکس سی دو دا فاصله پیدا د اکس په محور کې د دې فاصله نو دا ټوله زوله څومره ده؟ 10 ده. که چیرته زه 10 تقسیم 2.15 سانتی متر نو اکس دوه به مې 15 سانتی متر شي. که چیرته د وای په محور کې د دې فاصله پیدا کوم یا وای دوه نو دا به شي د وای په محور کې دغه 10 سانتي دا خو ټول پکې راځي یعنی 10 جمع دا ټوله زوله څومره ده؟ 8 ده. که چیرته 8 زه تقسیم 2 کړم 8 تقسیم 2
نو لس به داسي لس جمع شپېته تقسیم دوه دېرش نو دا به شي څلوېښت پس وای دوه زموږه څلوېښت سانتي متر. اوس د دې دپاره زه مساحت هم ضرورت لرم که چېرته زه دې ته ای دوه ووایم نو ای دوه دا به شي طول ضرب عرض پس شپېته ضرب در څومره لس دا به شي شپږ سوه سانتي متر مربع پس ای دوه زموږه شپږ سوه سانتي متر مربع شو. اوس زه راځم دلته دریم شکل هم زه لرم که چېرته زه دې ته دریم شکل وایم. اوس د مثلث دپاره موږ د ثقل مرکز څنګه پیدا کوو. موږ په تېر درسونو کې ویلې د هرې زولې مخامخ چې کومه زاویه ده هغه به د هغه نیمایي سره وصل کوو په دا شان دا دې سره او دا به دې سره نو دا به شي سی درې. زه راځم د دریم شکل دپاره د دریم شکل دپاره که چېرته زه ایکس درې یا ایکس سی درې دا مساوي شي د ایکس په محور کې د دې فاصله پیدا کوم د ایکس په محور کې د دې فاصله پیدا کوم نو زه دلته راځم دغه فاصله لس شته جمع دا پوره راځي له دې نه مونږ ویلې له دې طرفه د ایکس په محور کې د دغسې مثلث دپاره یو پر درې د دغه برخې نیسم یو پر درې ضرب شل شپږ شپېته شپاړس اعشاریه شپږ شپېته دا به شي شپاړس اعشاریه شپږ شپېته سانتي متر پس ایکس درې زموږه شپاړس اعشاریه شپږ شپېته سانتي متر. که چېرته زه د وای په محور کې د دې فاصله پیدا کړم یعنې وای درې پیدا کړم نو د وای درې دپاره مونږه دغه فاصله شته یعنې لس جمع دغه دېرش جمع د دې ځینه دې فاصله دوه پر درېیمه حصه د کومې د دغه دېرش نو وای درې به مساوي شي پس د ما دا 660 سانتي متر وای درې هم پیدا شو. اوس د دریو شکلو دپاره ما د ایکس په محور کې د وای په محور کې او مساحت پیدا کړ نو زه راځم فرمول لرم چې ایکس سی دا به مساوي شي. تیرو درسونو کې موږ ویلې مجموعه د ای آی ضرب در ایکس آی پر مجموعه د ای آی دا به مساوي قیمتونه پکې کړم. موږ درې شکل لرل پس ای یو ضرب در ایکس یو جمع ای دوه ضرب در ایکس دوه جمع ای درې ضرب در ایکس درې پر ای یو جمع ای دوه جمع ای درې
نو دا به مساوي شي. ښه ای یو مونږه پیدا کړه څومره ده 300 ضرب در x یو 15 جمع ای دوه مونږه پیدا کړه دا 600 ضرب در x2 15 جمع ای دی مونږه څه ده 300 ضرب x3 قیمت 14 تقسیم ای یو ای دو ای درې ای یو 300 جمع 600 جمع 300 پس x سی به پیدا شي 25 یعنی دا بشي 10.25 سانتی وای سی پیدا کړم نو وای سی به مساوي شي بیا هم دغه فرموله پس دلته راځي ای یو ضرب در وای یو جمع ای دو ضرب در وای دو جمع ای دری ضرب در وای دری پر ای یو جمع ای دو جمع ای دری نو دا به مساوي شي ای یو مونږه پیدا کړه 300 ضرب در وای یو 15 جمع ای دو 600 ضرب در وای دو څلوېښت جمع ای درې 300 مثلث مساحت ضرب در وای درې شپېته پر ای یو 300 جمع 600 جمع 300 دا به مساوي شي وای 6.25 سانتي متر نو زه اوس راځم د دې شکل لپاره ما د دې ټول شکل لپاره د x محور او د y محور کې فاصله پیدا کړه نو د x محور کې مونږه پیدا کړله x سی 10.25 دا څو ده ټول درس ده یعنی د دې نیماینه تقریبا 15 دغه اندازه کې راځي 10.25 دا به پاس وشي او د وای په محور کې یعنی وای سی 18 دا درس ته خلاص او دا شل دا څلوېښت تقریبا 18 دغه اندازه کې راځي پس دغه سی قیمت دا فاصله دیجی نه تر دیجی پورې دا څومره سوه دا 18.25 پس دا شکل ثقل مرکز دغه ځای د x محور او د y په محور کې د